رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی من اکلا طیبا وعملا فی سنت وامن الناس بوائقه دخل الجنہ. سوک چې حلال خوراک کوي په سنت باندې عمل کوي او خلق د شر نه محفوظ وینو دا کس به جنت ته داخل شي. او دا خبره تاسو یاد ساتئ کله چې انسان حلال خوراک کوي نو د دې په وجه الله جل جلاله انسان مستجاب الدعوات ګرځي، یعنی د دعاګانې قبليږي. رب کریم دغه انسان دعا قبلای. زکا فیو روایت کې راځي چې په یو موقع باندې حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل یا رسول الله ادعو الله ان يجعلني مستجاب الدعوه. اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاسو د الله جل جلاله نا زما د فارا دعا وغواړی چې ما مستجاب الدعوات وګرځوي، یعنی زما دعاګانې قبليږي. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته فرمایل یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوت. اے سعد خپل خوراک پاک او حلال کړه نو تب مستجاب الدعوات شي. بیا به الله جل جلاله استهر دعا قبلی. نو کوم انسان چې حلال خوراک کوي رب کریم دغه انسان دعاګان هم قبلی. دا نن چې زما او استاد دعا نه قبليږي نو ما او تا د حلال او د حرام امتیاز نه دی کړي چې حرام چاته وي حلال چاته وي. او دا خبره یا ساتي د حلال او د حرام په جاندل په هر مکلف مسلمان باندې فرض عین دي. د دې د فارا چې دتا په دین کې پوره بصیرت حاصل شي او په ناجایزو کارونو کې واقع نشي او د اسلام د احکاماتو مخالفت ونکړي. ځکه حرام او ته حلال ویل یا حلال او ته حرام ویل دا کفر دی. یو شی چې رب کریم حلال کړی وي او ورته حرام وي نو دام کفر دی. او کو رب کریم یو شی حلال کړی وي او ته حرام وي دا کفر دی. یا رب کریم شی حرام کړی وي ته ورته حلال وي دا کفر دی. نو په هر مکلف مسلمان باندې دا فرض عین دي چې حلال فی جنی حرام فی جنی. ځکه چې کله انسان خوراک کوي حلال خوراک کوي په دې سره دته د نیکو اعمالو کولو توفیق ملاويږي. زکه د حلال خوراک نه چې کومه وینه پیدا کیږي دا په ټول وجود کې گردش کوي ګرځي. د دې ښه اثر بیا په زړه او دماغ باندې هم غورځيږي. کوم انسان چې حلال خوراک وکي نو هغه ښه اثر په زړه او دماغ باندې وغورځيږي. زړه مطمئن وي، دماغ هم برقرار وي، د انسان په زړه کې نرمي او د الله جل جلاله نه خوف پیدا کیږي. د آیاتونو احادیث په اوریدو سره انسان الله جل جلاله طرف ته متوجه کیږي. او بل خبره دا ده چې په زړه کې نور پیدا کیږي، نور نه پیدا کیږي انسان چې حلال خوراک کوي او نیک کارونو ته توجه پیدا کیږي چې دا نیک کارونه زو کوم هغه ورته اسانيږي. او په دماغو کې پاکیزه خیالات پیدا کیږي چې انسان چې حلال خوراک کوي په خپل ژوند کې وجودا کیفیت او سکون محسوس شي. د انسان د هر اندام نه په خپل د شریعت موافق اعمال صادریږي. د حلال خوراک کولو بلا فائدې دي. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی من اکل الحلال 40 یوما نور الله قلبه واجرى ينابيع الحکمت من قلبه على لسانه. سوک چې سلوی خورز حلال خوراک وکړي نو د دې په وجه الله جل جلاله د داسې کس زړه منور کوي او د زړه نه د په جواب باندې د حکمت چینی جاری کوي. کتا سو واقعات اوریدلی وی د اولیاء کرامو او دغه رنگي د متقیانو حضرات واقعات کتا سو اوریدلی وی نو هغه به همیشه د فاراد د مشتبهات او رمضان ساتلو حلام را سکے. حرام خو جدا خبره ده، د مشتبهات او د هغه شیان نه ځان ساتلو کم چی شک یو شبهه کې به چولی او شیطان دا ښکارې د دا حلال دی که حرام دی او شبهه پیدا شو هغه شی متروک ګرځاو پرې به خو درو.
د مسلم شریف حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي ان الله طیب لا يقبل الا طیبا، بشک الله جل جلاله د هر قسم عیبونو نه پاک دی، صرف پاک صدقات او اعمال قبلای کوم چې د عیبونو د نیت د فساد نه پاک وي. په کم مال کې چې حرام میلاو شي ربي کریم دا انسان اعمال نه قبلای، ربي کریم دا انسان صدقات نه قبلای. ځکه صدقات به ته د هغه مان نه ورکای کم مال چې حلال وي، او په هغه زړه به ورکې چې کم زړه پاک وي د حرام نه پاک وي. کسرتا زړه مقدر وي په حرام باندې ګنده شوی وي او دا غین بیا ته صدقات ورکې نو الټا ګناګاریږي. زکه صدقات ورکول او د غرنګي خلق ته هبه ورکول دا د حلال مان نه فکر دي. دا بعض مسلمانان د حرام او د حلال امتیاز نه کوي، بس ګټه وټه کوي. نه 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 نه، د مؤمن خاصیت دا ده، صفت دا ده چې دا به د حرام او نزان ساتي، حلال کسب بکئی. ځکه حدیث پاک کې راځي رسول الله مبارک فرمایي الکاسب حبیب الله، کوم انسان چې حلال کسب کوي د ربي کریم دوست دی. ته حلال کسب کوا تمام ورځ لګیا اوسېګا، ربي کریم تا ته پدې باندې اجر درکړي. ربي کریم تا ته قوت درکړي دي، اندام درکړي دي، اعضاء درکړي دي، پدې باندې باید چې حلال کسب وکړي. ته پدې باندې عالم چې دا حرام دي که حلال دي، پدې باندې ربي کریم تا ته په نصیب کړی دا. ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک احادیث درته افراط دي، تبلیغ درته کیږي، امر بالمعروف درته تمام ورځ کی تمام شپه کی منبر باندې خلق بیانای. نو باید چې په دې خبر باندې عمل وکړي. الله جل جلاله دې مونږ د حرام نه وساتي او ربي کریم دې مونږ ته د حلال او توفیق را په نصیب. الله جل جلاله په قران عظیم شان کې د حرام او تذکرہ او د غرنګي د حلال او تذکرہ بیان کړی دا. چا باندې مخفینه دا، هر چا تخکاره دا. د ربي کریم فرمایا یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. اې د ایمان خاوند اے خلکو، تاسو هغه سخره چې پزمکه کې دي خو حلالا طیبا، دا سه حلال شفا کی ګوره. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تاسو د قدمونو د شیطان تابعداري مکوئ، انه لكم عدو مبین، دا خو تاسو د پاره ښکارا دښمن دی. نو الله جل جلاله دې مونږ د حرام نه وساتي، ربي کریم دې مونږ ته د حلال او توفیق را په نصیب. ولذلك ربي کریم فرمایا یا ایها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. اے د ایمان خاوندانو، تاسو خورئ د هغه پاکیزه شیانو نه کوم چې مون تاسو درکړي دي، او د الله جل جلاله شکریا ادا کوئ. که چرته تاسو پر اختیار صرف د عبادت کوئ، که تاسو په ځړه کې داوي چې من خالص د ربي کریم عبادت کوو، د ربي کریم بندگان یو، د ربي کریم غلامان یو، نو بیا به د الله جل جلاله احکامات د غاړه دي، انقیاد به ورته دی. همیشه د فارباد الله جل جلاله فوامر او نواهی باندې عمل کوي.